رب العالمین قرآن حکیم کې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې زما بندگانو ته دا اطلاع ورکړه، دا خبر ورکړه چې انی انا الغفور الرحیم، زه بخښونکی او مهربان یم، رحم کوونکی. او که خبره بل شان شي نو بیا ان عذابی هو العذاب العلیم، زما عذاب چې دی نه دا هم دردمن د یما د عذاب نه زیات دردمن عذاب بل نشته. قرآن شریف تو الله د لومبي صورت نه شروع کړی دی، سوره فاتحه ورته وایي. د په هغې کې دویم آیت چې الله راوړی دی نو هغه د الرحمن الرحیم دی. الحمدلله رب العالمین، ورپسې راځي الرحمن الرحیم چې الله ډېر زیات مهربان دی او ډېر انتهایی رحم کوونکی ذات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ارحم بعباده من الام بولدها، چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې دومره زیات رحم کوي چې دومره د مور په خپل بچي رحم نشته. د مور د رحم نه په خپل بچي د الله په بندګانو رحم زیات دی. یو غزا کې نبی علیہ السلام یو ځای کې تشریف فرماو او یو ښځې اور بلاو، هغې ښځې سره په غېږ کې ماشوم بچی و. نو کله چې د هغه اور هغه لمبه برلچته شوه نو ښځې به هغه خپل بچی د هغه اور نه یو طرف ته کړ، هغې به یې تاو کړه چې د ماشوم د تاو نه راځي، او چې لمبه به کله غلې شوه نو بیا به سمه شوه. نبی علیہ السلام مبارک چې کله ولیدنې دا ښځه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېده، ویې د الله رسوله تاسو یو خبره کړې ده او هغه دا چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچو چې کوم رحم دی دا د الله رحم په بندګانو له دې نه زیات دی. وی بلکل دا مې ویلي دي. وی زه یوه مور یم او دا زما بچی دی. نو مور کو بچه تم خپل بچی اور ته ونه غورځوي، الله بیا د خپل بندګان اور ته ولې غورځوي؟ عجیبه سوال دی. زه خو دا بچی د اور د تو نه خوا کومه، زه به اور ته چرتې مو نه غورځوم، الله ولې بندګان اور ته غورځوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو کې اوښکې رالو په جوا شو. وی گویا هغه څوک الله اور ته غورځوي چې هغه د الله په مقابله کې سرکشي کوي. چې څوک د الله مقابله کې سرکشي نه کوي او خپل عاجزي کوي، چېرته به هم اور ته ونه غورځوي. هر انسان به اور ته غورځولی کېږي چې هغه سرکشی او د الله په مقابله کې لګیا دی سرکشي کوي. دغه رنګې که یو زوی سرکشه شي او د پلار په مقابله کې سرکشي شروع کړي، یو سړي ته چې هغې سته د چا زوی وی زه خپله پلار یم، چې د پلار په مخ کې ځان ته خپله پلار وی، پلار ملار نه منم، مور مور نه منم. ډېر پلاران تاسو لیدلي چې همغه خپل بچی رونیسي او مړی کړي. ډېر پلاران هم لیدلي چې هغه خپل بچی جیل له ورکړي، دومره یې ووایي لکه د مرګ د والو په شانتې. ولې؟ لکه د بچي د خپل پلار په مقابله کې سرکشي شروع کړه. و خبره داسې ده چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې عام بنده الله اور ته نه غورځوي، هغه به غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي شروع کړي. نو طریقه دا ده چې کله قحط راشي او باران نه کېږي نو مسلمانان دې د کلي نه بار وځي او الله ته د جلا او فریاد وکړي نو الله به باران وکړي. ډېر قحط زیات شوی و، نه اوبه وې او نه غلې خوراکونه و، د څاروو د ګیان تکلیف و. موسی علیه السلام اعلان وکړ چې څومره بني اسرائیل یې ټول بار راوځئ چې الله ته وجالو چې الله باران وکړي. وی 80,000 بني اسرائیل دغه زمانې مؤمنان بار راووتل د موسی علیه السلام سره.
او یا زره ډېر بې تعداد دی او الله ته جارې او فریاد کوي چې پروردګاره اوریځ راوله او باران وکړه. څومره چې دی الله ته فریاد کوي هغه مره نور تېزېږي. څومره چې دی فریاد کوي او جاړې او چغې یې هغه مره اسمان نورم سور کېږي او نور تېزېږي. وی حضرت موسی علیه السلام الله ته په سجده پرېوته چې پروردګاره خو زما مرتبه کې د کمې راوستې او د دې وجې زمونږ دا دعا نه قبلې. ممکن ده چې زما مرتبه دې لاندې کړي نو د یو پیغمبر متعلق تا مونږ ته ویلي دي چې آخر زمانه کې یو پیغمبر به راځي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله د هر پیغمبر نه یو وعده غشته ده چې تعالی د کتاب در کوم او تا ته خپل شریعت والا حکمونه نازلوم خو د آخر زمانې یو پیغمبر به راځي. د دې نه مراد زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو که دغه پیغمبر ستا په زمانه کې راغی نو ته به پې ایمان هم راوړې او ته به یې ملګرتیا هم کوې. هر پیغمبر ته دا دي. حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې چې که ستاسو زمانه کې د آخر زمانې دا پیغمبر راغی امداد به هم کوې ایمان به هم پرې راوړې. نو موسی علیه السلام وی الله که زما مرتبه کې د لږ ښکتوالی راوستي ځکه دا دعا نه قبلې او باران نه کوې نو هغه د آخري زمانې پیغمبر چې تا ته ډېر غوره دی د هغه د برکته باران وکړه. جبریل علیه السلام ورته راغی وی نه ستا مرتبه کې مونږ فرق نه دی راوستی ته خو د لویو مرتبې خاوند دی نو بیا ولې باران نه کېږي. وی ستا په دې بني اسرائیلو کې یو ګناهګار سړی دی 40 کاله پرله پسې لګیا دی د الله دشمني کوي او الله خفه کوي او هغه موجود دی هغه وباسه د درې ناسته باران وکړم تر څو چې دغه سړی په دې ډله کې ناست دي باران نه کوم. کم از کم یو ورځم نه یو کالم نه 2 کالم نه نو 40 کاله زه نعمتونه ورکوم زه جون ورکوم زه ډوډۍ ورکوم ما ښکلی شکل ورکړی دی او دې شپه ورځ خو چې سترګې غلیږي زما خلاف کوي ما ته دشمني کوي دا سړی وباسه نو هله به زه باران کوم. موسی علیه السلام وایي چې الله او یا زره خلکو کې څنګه دې وباسم پیژنم یې نه او زما اواز دې خلکو ته کوم دی رسي یې زه ته اواز وکړه نو رسول یې په ما دي دا خلک به یو بل ته ورسوي. موسی علیه السلام اواز وکړه چې هغه سړی چې هغه ته خپل ځان معلوم دی مونږ کې یو سړی دی 40 کاله پرله پسې د الله نافرماني کړې ده او د الله دشمني اوس هم کوي. هغې مهرباني وکړي د دې ډلې نه دې وځي نو الله به باران کوي ګنې باران نه کېږي. او هغه سړي ته ځان په خپله معلوم دی یو سړی پر یې نه لکې و هغه لکې سوچ وکړه چې واقعي دا 40 کاله خو ما داسې کړي دي ما خو که د شپې ژوند تېر کړی دی مې داسې ګناه کړی دی چې الله مې خفه کړی دی او که ورځ ده نو مې الله نه دی خوشحاله کړی خفه کړی مې دی خو په دې هغه کې دا سړی وایي پروردګاره اوس که زه نه وځم نو باران نه کېږي خلکو ته تکلیف دی ښځو ته هم تکلیف دی سړو ته هم تکلیف دی او حیواناتو ته هم تکلیف دی او چې باران کله نه کېږي نو دې میږو ته او دې کبانو ته هم تکلیف وي که نه نو دې میږو ته هم تکلیف دی دې کبانو ته هم تکلیف دی که زه نه وځم او که وځمه نو په 80,000 مخلوق کې خو به زه ډېر رسوا شم. خلک به څه وایي چې دا هغه ګناهګار دی د 40 کالو ګناهګار دا هغه دی چې ماران د ده د وجې نه بند دی او د پیغمبر دکان د ده د وجې نه قبلېږي نو خدا کې نه وځم نو قوم ته تکلیف دی که وځم رسوا کېږم. الله نن مې معاف کا آینده دپاره به زه ستا نافرماني ونه کړم نن مې بس خیال وساته. اوس موسی علیه السلام بیا آواز کوي خدای مو بخښه ورسوی دا خبرې یو کس ته هر یو ته ورسوی او دغه د 40 کالو مجرم دی وځي ګنې باران نه کېږي فورا دې را اعلان کوي او باران کړو سپینه وریځ راله ډکه او دومره باران وشو چې خلک حیران دي چې موسی علیه السلام دا ویلي څه او د وشو څه خلکو بیا ملا باندې بت راکاږي که نه بیا خو خلک
د ګوتې ځای پېژني. ملا باندې بیا کرښه راکاږي که نه. ویلي څه چې دا یو کس وځه نو که دې ونه وت باران نه کېږي، که ووت باران به کېږي، که ونه وت او باران شروع شو. موسی علیه السلام کې هم جلال له غوندې زیات و. فوراً یې الله ته رجوع کړه چې الله دا دې را سره څه چل وکړو. تا خو ویل چې که دا سړی نه وتی باران نه کېږي، او ما اعلانونه ورپسې وکړل او باران دې وکړ. ای موسی هغه راته د پسته توبه وویسته که نه او معافي غوښته. معافي غوښته چې ما به نه رسوا کوې. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. زما بندگان خبر که چې بخونکی او رحم کوونکی والا ذات زه یم. دا څوک وایي؟ الله وایي، پوهونکی وایي، پوهونکی وایي. زه بخونکی یم که نه او زه رحم کوونکی یم. دا بندگان زما خبر که نبي علیه السلام ته الله اعلان کوي نه چې هر کله هغه معافي وغوښته او توبه یې وویسته، حیا راله، معاف مې کړ. نو باره هم د ده د وجې مې باران وکړ. چې د چا د وجې مې باران بند کړی و، هم د هغه د وجې مې باران وکړ. الله عجیبه خبره ده. د هغه د وجې دې څنګه وکړ؟ ما توبه وغوښته، معافي وغوښته، نو معاف مې کړ. باران مې وکړ. وی خدایه راته یو خیرات کوې، لږ مې راته وښایه چې دونه ګناهګار و چې باران د ده د وجې نه کېده، او بیا یې معافي وغوښته او د هغه د هغه معافۍ د وجې نه دې باران وکړ. راته یې وښایه. وی موسی وی چې کوم وخت هغه ګناهګار و او 40 کاله لا ریګولر پرله پسې یې زما دشمني کوله، نو هغه وخت ما د ده نه پرده نه و اوچته کړې، رسوا کړې مې نو چې اوس زما دوست شو، توبه یې وویسته، اوس یې ولې رسوا کړم؟ اوس یې توجه ته یم. ګوره الله مهربانه بادشاه دی که نه. 40 کاله لګیا دی او زما خلاف شپه ورځ کوي. ما درته دارالعلوم اغوستې چې فلانکي ته واچودې دي، ما رسوا نه کوي. ما درته وویل چې د فلانکي بیلې او د فلانکي قبیلې دی او فلانکي صف کې ولاړ دی او فلانکي سړي سره پي طرف ته او فلانکي سره ګس طرف ته یې دا وباسه. ما ته خو پته وه، لیکن مې رسوایي ونه غوښته، رسوا مې نه کړه. درته مې وویل چې یو کس پکې ګناهګار دی ودېږي، نو چې هغه زما دښمن و ما رسوا نه کړه، نو چې اوس مې دوست شو نو اوس یې درته ولې پرده اوچته کړم رسوی کړم. الله لوی بادشاه دی. په خدای قسم چې کله زه سوچ کوم یم الله موږ څه کوو، ته را سره څه کوې؟ موږ له سره څه کوو؟ ډوډۍ راکړې، عزت راکړې، ژوند دې راکړی دی او احسن تقویم ښکلې شکل دې راکړی. که موږ الله د سپو د خنزیرانو په شکل پیدا کړی نو موږ الله سره جنګ کولی شو؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لاره روان و، سپی و او سپی ډېر بد شکله و، ډېر بد شکله و. بد شکله سپیه څه ښه شکل دی. دا خو به امام ابو حنیفه د کرامت خاوند دی که نه. دا سپي ورسره خبرې وکړې. امامان څه دې وویل؟ ته چې زما د دې شکل بد وی چې ښه شکل دی، نو دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی، دا خو الله را کړی دی که نه. که زما خپله خوښه وه نو ما به دا سپي کوم، دا خو د الله خوښه وه که نه. نو دا د الله خوښه ده چې مونږ الله انسانان پیدا کړو. که مونږ یې سپي پیدا کړی وي، کله دې سپو ته وګورم څوک یو طرف نه پکان ایله او څوک یې د بل طرف نه پکان ایله او څه مقدار یې خوري. خنزیران غوه خوري، غول چې انسان متیاري وکړي یو دس ماتې او انسان چې پاسې خنزیر هغه غول خوري. دا د الله فضل. غانه ته وګوره مردارو پسې ټول ورځ ګرځي، مردار یې خوري. مونږ الله انسانان پیدا کړو، رزق یې راکړه، بچي یې راکړل، مسلمانۍ راکړه، بیا به له موږ څه کوو؟ الله څه کوي؟ موږ رضا نه کړه الله. د شپې هم کوشش کوو چې الله خفه کړو، د ورځې هم کوشش کوو چې الله خفه کړو، کور هم کوشش کوو چې الله خفه کړو، وار هم کوشش کوو الله خفه کړو، لیکن الله رزق ته کمی رانه وسته. خوره وی څومره چې زیات خورې نو خوره. حضرت ابراهیم علیه السلام به مګر میلمه ډوډۍ نه کوله، میلمه سره یو ځای به یې ډوډۍ کوله. یو ځل یو بوډا سړی په لاره روان و، ابراهیم علیه السلام د مته ونیو میلمه ډوډۍ دې خوړلې ده؟ هغه ویې نه. راځه ویې نن به ما سره یې ډوډۍ وخورې. خشته ښکلې مزېداره ډوډۍ به یې میلمه له ورکوله، مهمان نواز و په پیغمبرانو کې. چې په دسترخوان یې ورته ډوډۍ کېښود او میلمه کېناسته، نو ابراهیم علیه السلام ورته میلمه د الله نوم واخله او شروع که، د الله نوم واخل او شروع که. میلمه ورته وایي الله څه ته وایي؟ زه خو الله نه پېژنم.
وی ته د چا عبادت کې؟ وی کور کې مې یو ښایسته ښکلی خدای ځان له جوړ کړی د کاني نه، د ښکلې کاني مزېدار نه، او د هغې عبادت کو. وای مشرکه کافره، الله نه منې؟ نه الله نه پېژنم. ځه وځه خدای دې بېخ وباسه. د الله په نوم شروع نه کې، الله نه پېژنې او زما په دسترخوان ناست یې. وځه. ابوله د مته ونیو سپین ږیری ابراهیم علیه السلام اوس بار یې وشکړ. فورا جبریل علیه السلام راغی. ابراهیمه دا سپین ږیري بوډا مېلمه دې ولې شړه؟ الله ستا ته یې نه پېژندې. چې الله به خوشحاله شي که نه؟ الله ته یې پېژندې او ستا نوم یې نه اخېسته. نو ما بد وکړله چې د ما په دسترخوان دې دا سړی ډوډۍ وکړي. ای ابراهیمه دشمني ما سره ده، ما نه پېژنې، ما نه یادوي، ما نه مني، او اتیا سلې کاله پرله پسې مې ډوډۍ روزي ورکړه، او نن تا یوې نولۍ ته کښېنه او نو دې شړو. زه ترې حیا کوم، زه ډوډۍ ورکوم، او دشمني تا سره نه ده، ما سره ده. زه ترې حیا کوم او زه ډوډۍ ورکوم، دشمني ما سره ده، تا سره نه ده. نو لاول به دې راوستنه او چې په دسترخوان دې کښېنه او د سپینې ږیرې نه به دې حیا کړې وه، ډوډۍ نه به دې پاسو. فورا ابراهیم علیه السلام پاڅېده، بوډا پسې ګرځي په کوڅو کې را پیدا کړ. بابا معافي غواړم، هله راشه ډوډۍ به راسره خورې. او قصه یې ورته وکړه، وایي زه خپل الله ملامته کړم، خپل خدای ملامته کړم. ښه زه دشمني کوم الله سره، زه له شریک ګورم او هغه زما په حق کې تا ملامته کوي. شه به ما ته دغه خدای وښایه، د هغه دین راته ښایه. هغه بابا په هغه اتیا سلو کالو عمر کې رب العالمین مسلمان کړ. نبئ عبادي انی انا الغفور. ای الله وایي زما بندیان صبر کا، ته ګورې بخښونکی دی، رحم کوونکی دی. د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې یو سړی ډېر ګناهګار و. ګناه کوله، نو دومره ګناه کوله چې فاحشم و بدکارم و بدکردار و بس. چې قوم ستړی شو په نصیحتونو نه سمېده، نو ویې شړو. ځه وځه ته به زمونږ علاقې ته نه راځې، ځنګل ته ځه. خلکو په شریکه وشړله کلي نه چې دا به دې کلي ته نه راځي. دې فحاشي کوي، بدعملي کوي، ښځو ته شکونډې لګوي، ښځې ته ګوري. دا بدکردار سړی موږ په وطن کې نه پرېږدي. ډېر ته زمانه تېره شوه، موسی علیه السلام ته الله وحی راولېږله، دې ځنګل کې یو سړی دې مړ شوی دی، لاړ شه د هغه غسل وکړه، جنازه دې پخپله وکړه، کفن وله پخپله ورکړه، ښه او مال یې ډېر په عزت راولېږه، امر کې ښکته کړه او په دې عزت یې ماله راولېږه، او اعلان وکړه چې کوم سړي ګناهګار سړي د دغې سړي په جنازه کې شرکت وکړ، د ده د جنازې د وجې نه به الله بخښي. خلک حیران شو چې دا څوک نیک سړی به ځنګل کې مړ شوی دی، مسافر به یې څوک چې الله د ده د جنازې د وجې نه محمود بخښي. او موسی علیه السلام ته الله ګوره په مینه وایي چې غسل ورکړه او پخپله بې بیا جنازه وکړه او دفن یې کړه او کفن ورکړه او مال یې په مینه راولېږه. موسی علیه السلام مخکې دی او هر څوک کوشش کوي چې د پیغمبر وینا خو دروغ نه دي رښتیل ورېږه نه په جنازه کوي چې الله د ده په جنازه باندې وبخښي. چې ورل هغه سړی و، قوم یې راغی موسی علیه السلام ته وایي چې دا خو هغه بدکرداره سړی دی چې درته الله کولی جنازه په وکړي. دا خو موږ د وطن نه شللی دی، دا خو بدچلنه و، دې خو په نصیحتونو کوالو ټکولو په جینونو نه سمېده، موږ وسره الله دا خولی دی. ورېږه الله نه تپوس کوم، الله نه تپوس وکړه چې الله دا سړی وي، همدا سړی همدا سړی د ده غسل شاه به چاته ووایه چې ورکړي، پخپله به کفن ورکړې، پخپله به پرې جنازه کې او مال یې په ډېر محبت او مینه راولېږه، او چې څوک یې جنازه وکړي نو الله به یې بخښي. بني اسرائیل ورته وایي چې عجیبه خبره ده. موسی علیه السلام وایي یا الله دا خو ډېر بدچلن و او ډېر بدکردار و او موږ بدل که د وطن نه مو شړو او دور لیه مرتبه یې ورته ای موسی واقعي دې همدغسې و. ډېر ترې خفه وم چې تاسو وشړو د ځنګل او بیابان ته راته شو، څو ورځې ترې تېرې شوې ناجوړه شو، چې ناجوړه شو څملاست نو ښي طرف ته یې وکتل، ګس طرف ته یې وکتل، بر یې وکتل، سر ته او خپو ته، نو ویې الله هېڅوک نه مې شته، نه مې ښي طرف ته څوک شته او نه مې ګس طرف ته څوک شته، الله زه مې خپو ته څوک شته او نه مې سر ته څوک شته، الله ډېر مسافر یم او د بدعملۍ نه خلکو راشړلی یم، ډېر ګناهګار یم پروردګار. خدایه که ته ماله سزا راکړې ځکه زه ګناهګار یم،
ته سزا راکې او ستا په سزا ګوره د الفاظو ته وګوره ما یو وخت کې الله ته واچېتم یا الله که ته سزا راکې او ستا چې ما له کومه سزا راکې په دې ستا خدای ګیاتېږي نو بیا یې راله راکړه یې خدای دې پرې ګیاته شي او که ته ما بخې او زما په بخښنه ستا خدای کمېږي نو بیا مې مه بخښه چې خدای دې کمه نه شي خو که چېرته زما په سزا ستا په خدایۍ کې زیاتې نه راځي او زما په بخښنه ستا په خدایۍ کې کمې نه راځي نو الله ډېر بې څوکی به هېڅوک مې دې وخت کې نشته ښي طرف ته هم ګورم څوک مې نشته او بوس طرف ته هم ګورم څوک مې نشته بره ګورم څوک نشته پورته ګورم څوک نشته سر ته ګورم څوک نشته مسافر یم او د بېکسو مل الله تېز بل څوک نشته نو چې دا الفاظ موسی ای موسی ما ته یو انسان ووایي داسې الفاظ نو زه به په دې باندې رحم نه کوم ما ته رحم وکړه ما وبخښه د ده په بخښنه زما په خدایۍ کې کمې نه راځي د ده په سزا واقعي زما په خدایۍ کې زیاتې نه راځي او د ده په بخښنه واقعي زما په خدایۍ کې کمې نه راځي ومې بخښه بېڅوکو زه د بېڅوکو مل یمه او دا سړی ورته څه وایي وایي راته یې دا مه وایي چې تا تورات کې تا لیدلي دا مضمون د قرآن شریف تورات کې هم شته چې انی انا الغفور الرحیم تا تورات کې دا مې ولیدي چې زه بخښونکی او مهربانه یم الله دا دې مې ولیدي نو چې دا دونه خبرې راته وکړئ نو د بېشوکو زه مل یمه د مساکرو زه مل یمه چې د چا څوک نی زه یم مات نه که چا به غسل ورکړه چا ته ووایه کفن وله ورکړه خښې که او مال یې په محبت راولېږه او چې څوک هم په د جنازه کې د ده جالې ولېږه بخښم وایه اوس الله مهربانه دی که نه په خدای قسم ډېر مهربانه دی ډېر مهربانه بادشاه دی نو څه یو نو بله څه کړي دي ډوډۍ راکوي جود راکوي هر څه راکوي ډېر مهربانه بادشاه دی خدایه ته رانه راضي شې الله او خدایه دا چې څه نعمتونه دې موږ نه راکړي دي نو خدایه ته موږ له دې د شکرې توفیق راکړې پروردګار ډېر بېکاره یي او ډېر کمزوری د ځان یو پروردګاره ته ته مو هر لمحه او هغه دویمه کې رحم کر کرم ته بیا موږ څوک ول تعالی حضرت مالک ابن دینار رحمه الله یو لوی بزرګ ته شوی مالک ابن دینار په دوام کې یو مجوسي اوسېده مجوسي دې ته وایي چې د اور عبادت کوي مجوسي د اور عبادت کوو نو دې ورځې نصیحت ورته کوي چې وروره داسې مهرباني وکړه چې بس ته د اور عبادت پرېږده سړی ورته وایي چې ما خو 100 کاله یا 80 کاله ټول شه عمر د اور عبادت وکړو اوس د مرګ په غاړه ولاړ یم نو ولې خدای به دا معبود ځان له بدل کړ خو ته ولې د اور عبادت کوې وایي دې دپاره چې اشنۍ مې ورسره جوړه شوه سوځوي مې نه ځکه نه 80 کاله ووشه عبادت تېره دې اور وکړو اشنو خو به دې جوړه شوي که بوته یو څه نو که اوس نه سوځول اشنۍ یې ورسره جوړوي خو بیا به دې نه سوځي او که 80 کاله کې دې اور دوست نه کړو سوځی دې وروسته به دې ټینګه کېږي خو زه څه ټوکه چې واقعي دا خو سوځول کوو زه څه وکړمه ای مسلمان شه د اور د عبادت پرېږده یو الله ومنه ویې پټ نه به مسلمان شم څه چل به کېږي وی الله به جنت درکړي هلکه 80 کاله مو د دشمني کړې ده وی زه دې ذمهوار یم چې الله به جنت درکړي خو ذمهواري ولې یو پورې په طاقت ډېر خوشحاله و فوراً یې طاقت جوړې کړ او اتفاق ته ګوره په دغه کې د مجوسي مړ شو کلمې وویل مسلمان شو او چې کلمې وویل مسلمان شو په دغه شپه مړ شو وارثانو ته یې وصیت وکړه وایي چې زه کله په قبر کې تاسو ما کېږدئ زه مسلمان یم بس ما د مجوسیت پرېږدی یو الله منو نو مهرباني به کوئ مالک ابن دینار به مې جنازه کوي د هغه په لاس مې ایمان راوړی او دا کاغذ به راته په لاس سینه د پاسه کېږدی صلاحت دی که الله ما ته وایي چې ښه 80 کاله او 100 کاله دې زما دشمني کړې ده او حالې پکې نیمه ورځ دې زما عبادت وکړ په دې هغه 80 چېرته بخښم نو زه وایم چې الله زه خو نه پوهېږم خو دغه کاغذ راته مالک ابن دینار لیکلی دی پې ګواه دی بس په دغه کې مې دا ستا ایمان اختیار کړی دا راته په سینه د پاسه په قبر لحد کې کېږي واقعي چې مړ شو هغه بزرګ راغی ویلم به
غسل یې ورکړه، کفن یې ورکړه، لحد کې ښخ کړه، جنازه پرې وکړه او لحد کې دفن کړه او کاغذ یې ورته په سینه کېښود. وایي چې مالک دینار کور ته راغی، اوده شو، خو سملاسته نو په غل پاړه کلکي راغی چې دا دې څه غلطي وکړه، دا جنت زما دی چې زه خلکو له کاغذونه لیکم، د دې ته اداره زه یم، ما ته د ځان پته نه لګي چې جنت ته به لاړ شم او که نه، نو بل لستابونه له کوم ځای نه ورکړو، دا مې څه غلطي وکړه خدایه پاکه. اصلت ته مې راونه نیسي اوس د قیامت پر ورځ، ای مالک ابن دیناره دا جنت ما ته پسې لیکلي چې ته خلکو له پکې یوه ټوټه ورکړې، دغه جنت ټیکهدار یې چې خلکو جنتونه ورکړې، دا خو زما دی. اوس پردی شي چې څوک چاله ورکړي نه ته خو ځکې که نه لکه ستا جایدادي او دې چا پسې ږدي کوم، نو ته هم څومره ما ته غوسه یې چې ښه دا ستا چې ته یې لیکې. نو هسې نه په دې غوسه نه شي چې ای مالک ابن دیناره جنت زما و، اسلامونه یې خلکو سره ته لیکې، کاغذونه خلکو له ته ورکړې، خدایه دا مې څه غلطي وکړه، زما توبه دې وراتې نه کومه. وکې اوس سوچ کوي چې زه هم د شپې پته او دا قبر کنو مې دا کاغذ ترې راوباسم، قبر وکنو کې دا خپل کاغذ ترې راوباسم، په دې څو پیرې کې اوده شو، چې اوده شو جنابه اوس هغه سړی په خوب کښېني، هغه مجوسي چې مسلمان شوی، یو ښایسته ښکلی باغ کې دی او چمنونه دي پکې او اونې دي پکې، آبشارونه دي پکې، ولې دي پکې، ډېر اعلی د جنت باغ. حضرت مالک ابن دینار ورته وویل لکه څنګه شوې؟ یاره وی الله په تا خوشحاله کړي، ایمان مې راوړه، ستا په لاس مې بیعت وکړه، الله مسلمان کړم، جنت خو دې راکړه. تېر مخامخ شو وایي زه جنت ته، هلکه ما له خپل کاغذ راکړه، خو دې په خوب کې ورته وویل دې ته خپل کاغذ غم دی، تا له خو مې ایمان دغه درکړه، دا کاغذ درکړی دی، ته راکړه ما له خپل کاغذ بتا راکړې به الله جنت درکړه، واله مه راوړي ستا په کاغذ ته کومه، بل کاغذ دی واله، ما له الله جنت راکړی چې راضي شو کاغذ یې لاس کې. بزرگ ہے بزرگانو پل کرامتی کاغذ علاج کو یہ نه پد چلے کاغذ بن ورمکو نو مهربان ذات دیتا دی الى سلو کالو کفر ته یو توبه بخي د 200 کالو کفر په یو توبه بخي د 0 کالو کفر په یو توبه بخي یو توبه وباسي کافر ارس ورته وبخي هندې ته نه ګورې څومره ظلم یې کړی په یو توبه لاله مسلمانه شوه. حضرت حمزه رضی الله عنه زیاتې وحشي ته نه ګورې حضرت حمزه رضی الله عنه یې شهید کړو څونه ګلنې ورسره زیاتې کړې ته هغه کفر وخت دلم رسول امین صحابي وحشي رضی الله عنه ته لې مرتبه قاون ما نو الله قرآن شریف شروع دی نه کړی دا الحمدلله رب العالمین ټول خشته او ښکلي صفتونه هغه الله لري چې د ټول مخلوق پروردګار دی د ټول مخلوق پالونکی دی وکل او ورپسې وایي الرحمن الرحیم ډېر زیات مهربانه او انتهایی رحم والا ذات دی او چې حقیقت کې سړی سوچ پوه کړي نه الله همدغسې دی ډېر زیات رحم والا ذات دی او ډېر زیات مهربانه ذات دی د الله عمره لوی رحم او د الله عمره لویه مهرباني دا په بل چا کې نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده هغه ډېر سخت و که نه انتهایي سخت اعلان یې کړی چې شراب به څوک هم نه څښي د دې نشې هرې ګرانه سړی په اسانه اوري خو شرابو نه اورېدل لږ په لاره باندې روان یو سړی یې لیدو هغه سړی د یو دیني د کور نه یو د کافر د کور نه راووته او بوتل له شرابو ورسره چې دې سړي حضرت عمر رضی الله عنه ولیده چې والکه هغه د حضرت عمر په لاره که ګوان ضرورت نیست امیرالمؤمنین په خپله ولیدم او شراب یې را سره په خپله ګیر کړل اوس پسې کېږي دا سړی په لاره کې چې خدای سونه ماف کړي بیا مې توبه ده د پلن توبه چې بیا به شرابو له بد نه وړو بوتل یې راواخیستو کاغذ یې له اوږې نه پوس کړو زر یې د تاو په اتاق کې پټ کړ قدم یې ورکېس په سړی له مټک لوپلي یې او دی اتاق کې رہتے یہ صرف صادر دے کوئی صادر کسی دی یہ بوتل دے کوئی بوتل کسی دی کوئی تیلی پجی
چې راشي په دې به بچ شم وې ته راوباسم هغه خو لیدو چې پی رنګ بل شان دی د شرابو رنګ خو بل شان دی راوباسه هغې غریب لاسونه رپېږي او څادر سپري چې بوتل ته سینګ بوتې کوي او بوتل لاندې ته وغورځېده او چې لاندې ته وغورځېد بوتل دونه ګرم او دونه ګرم چې د بوتې نه شوې واوړې او چې لاندې ته وغورځېده دی ته وبهېدل او د پایه نه بلاست خېږي بلاست ته کېږي حضرت عمر رضی الله عنه هم حق حیران کو او پرېم ډاډه شو پرېم کې لکه ودرېده حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل هلکه داسې کار دی بس زه مات او یو څه رښتیا رښتیا الله ته ووایه دا څه وی صاحب مات شوم یو وی دا شراب دې کور کې مې واخېستل خو چې ته مې ولیدې ویرېدم چې عمر خو پختلی ولیدم چې خدایه څه به راسره کوي نو په دې هله کې مې توبه وویسته په خولې مې غږ هم نه دی کړی چې خدایه ما معاف کړه او په ما د حیا څادر واچوه آینده زما توبه دی به داسې نه کوم نو وی دا زما د هغه توبې که الله ته مې کې را باندې حیا او د حیا قادر واچوه دا د هغې برکت دی چې الله مې نه یفته کوي حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی بالکل ستا دعا الله قبوله کړه ستا توبه الله قبوله کړه او الله هغه شرف په پیو بدل کړل چې تو رسوا نشي دا منم شراب هم یو بېدونکي سیال شی دی او پیم بېدونکي سیال شی دی نو که یو که بل بدل شي نو بیا خبره نه ده خو تعجب راته په دې راځي چې دا تی دې په دا طرف کې ګرم چا کړل دی په تا یې ګرم دي ګرم دا بلاست دې خېږي دا ګرم چا کړل نو الله ته چې په سکه دې توبه وویسته که نه د زړه د اخلاص نه یو هغه توبه چې دا مونږ وایي سبحه درکه توبه ورلب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما که په لاس باندې تسبیح دی او په خولې دی توبه 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 او ورځې د ګناه ډکې چې کله به میدان خالي کېږي چې په دا دوکان به شو موکندر یو پر الله نوره غوسه کېږي دا الله پورې خندا ده به الله کره خندا ده یا څوک غلی دی که نه توبه توبه خدایه توبه توبه او تسبیح نه وباسي خدایه نه چې رسوا نه شم ښه کنده به کوم نه خو چې سود را باندې راویت نه شي د الله پورې خندا کېوده نه شو یا سودي کاروبار کې د سود یا نور ګنده کاروبار کې او خدایه ښه ډېره ګټه پکې راکړې الله ګوره ضرورتمند او محتاج او مهربانه بادشاه نه په ګناه کې د الله نه سوال کې او مهربانه بادشاه ګناه کې الله ته مهربانه بادشاه چې الله مهربانه یو په دې ګناه کې ګټه در کولی چې په دې سود کې نو په حلالو کې نه تېر کړو یقینا الله مهربانه دی د الله نه زیات مهربانه بل څوک نشته یا حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله مهرباني صحیح د یو سړي په ځنګل کې روان دی صحرا بس ورسره دی او په هغه اس د ده د خوردنوش د خوراک څښاک سامان بار دی یو ځای ته ورسېد په ځنګل کې یو میز ته او دی ستړی شو اوده شو چې اوده شو را سړی او کله راویښ شو نو اس دی تښتېدلی اس نشته ما دا سړی وایي چې لکه اس مې څه شو یو خوا منډه بل خوا منډه داسې اخوا منډې تړلې وایي چې هغه خپل اس روب را پیدا کړم او په اس د ده خوراک هم پروت دی ډوډۍ مو دی اوبه خو پرې پاسه پرتې دي اس پیدا نه شو منډې تړلې یو خوا بل خوا ووالې خو اس یې پیدا نه کړه اوس به زه کړم څه څکم به څه او کلي رانه دونه لرې چې پیاده تللی نه شم او دا خو زمري دي او دا کیسې پرې او حیوانات دي دا به څه کومه دوی ډېره ژوند نه مایوسه شي ښه منډې و یو ښه ستړی کړي ښه تږي شي وږي د ژوند نه مایوسه شي چې د ژوند نه مایوسه شي نو راشي چې کوم ځای ته اس غیب شوی تښتېدلي هلته سم دي چې دلته به سم نه او ځکه خوب راغی او په دې خوب کې هغه سا وخته د چې دې څنګه اوده شي او د خوب نه راپاڅي سترګې وغړي نو اس ورته پاک پسې خوا کې ولاړې او د ده ډوډۍ او د ده خوراک او د ده اوبه موبه پې د پاسه امانت تعلیم پراتی دی ورپاسې هغه اک قابو کې کلکې ونیسي او دې دونه خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه یې خوله خطا شي دی اللهم انت عبدي وانا ربه یا الله ته مې بنده او د دې خدای نبی علیه السلام وایي اخطا خطا شي
خطا شي لکه ته مې خولې او زه دې بند دی خولې خطا شي چې دونه خوشحالي دی د هغه خوشحالۍ اظهار دی چې ته مې بند دی او زه دې خولې دونه خوشحاله شي خطا شي وی تاسو اندازه ولګوئ چې دا بنده په دې اس موندلو په دا خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله دی ګل ورته میلوت که نه وی د مسلمان انسان په توبه الله د دې سړي نه زیات خوشحالېږي دې دومره خوشحال لکه څونه چې الله خوشحالېږي او الله اعلان کوي قرآن حکیم کې اعلان کوي نبي علیه السلام ته اعلان کوي چې دې خلکو ته ووایه نبئ دا حمل کا چې اعلان ورته وکړه انی انا الغفور الرحیم زه بخښونکی او زه مهربان یم او د مبالغې لفظ دی ګورې او دا جمله هم د تاکید او د مبالغې جمله ده چې خامخا بېشک او تاکید سره دا خبره کوم مضبوطه خبره کوم چې زما نه زیات بخښونکی بل څوک نشته او زما نه زیات مهربانه ذات بل څوک نشته بس سلو زرو کاله کفر درته بخم یاره چې په فجر توبه وې توتر دې راته کېښوده او که یو سړي داسې نه کوي الله نه معافي نه غواړي الله ته توبه نه وباسي نو بیا به څه کېږي ورپسې دقه ځای کې الله فرمایي وان عذابي هو العذاب الالیم بیا ګورې سم چې ښه زما عذاب چې دی هغه هم د تاکیدي جمله ده هم ډېره کلکه خبره الله کوي مضبوطه خبره چې زما د عذاب نه دردناک عذاب هم ورې بیا د بل چا نشته چې سړی راونیسم که نه نو بیا پرېږدم هم نه او چې چاله عذاب ورکو که نه نو فل هغه د دنیا د ګوټ ګوټ کې د دنیا پهلوانانو طاقتمن را یو ځای کې ما نه څوک نشي بچ کولی شي نه او نه څوک زما د جیل نه تقدیری شي او نه الله له چا نه ریکوتی دی او نه له چا سپارش ته محتاج دی چې سپارشونه به قبلوي بیا ګورې زما د عذاب نه خطرناک او دردناک عذاب هم د بل چا نشته دی دا د الله ذوالجلال وینا د الله د کتاب وینا ده زما د کلي خبره نه ده د نبي علیه السلام خبره ده او د الله د طرف نه ورته اعلان دی چې ته دې خلکو ته داسې اعلان وکړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه له او یو صحابي دی غالبا چې نوم یې حضرت ثعلبه نوم یې دی غالبا په بل نوم یې نوم یې رانه شو په لاره باندې روان دی چې په لاره ځي نو نبي علیه السلام یو حاجت لولی ویې لاړ شه زما یو حاجت دی هغه پوره دې په لاره باندې ته نو یو زنانه ولیدله چې هغه غسلخانې ته ننوته چې زنانه غسلخانې ته ننوته نو دې خوا کې ودرېده و هلکې د انسان هغه ګندګي راشي که نه خوا کې ودرېده نو هغه زنانه چې په ځان باندې هغه غسلخانه کې اوبه اچولې نو ده له هغې د زنانه هغې اوبو شورلاري خوند ورکړ لږ صاف ودرېده فوراً یې هلکې راځي چې الله دا مې څه ګناه وکړه دا مې څه غلطي وکړه اوس دا خو ګناه ده بېشک لیکن دا دومره خطرناکه ګناه نه ده یو سړی داسې ګناه وکړي او فوراً یې هغه توبه وکړي نو توبه وباسي فوراً لاړ وتښتېد د مدینې منورې نه بار شو چې د مدینې منورې نه بار شو پته یې نه لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه د صحابو نه یاره هغه فلان کې ما څه کار پسې لېږلو نشته صحابه وایي صاحب مونږ یې هم وینو څوک یو ځای ګوري څوک یې بل ځای ګوري څوک یې بیابان کې ګوري څوک یې په دښته کې ګوري نبي علیه السلام ته الله جبریل علیه السلام راولېږه وایي سړي نه خو دا غلطي شوې ده څه شو تللی دی د مدینې منورې نه بار او غر کې دی دی او جالي او الله ته چغې وایي زاري کوي داسې وکړه چې فوراً ورپسې ولېږه صحابه او ځای دی بوله ډېر زیات په زاری دی او ډېر زیات په جلا دی او هغه چې دې دی نه تللی دی نه اوبه څښي نه ډوډۍ خوري ورته ووایه چې ته ما معاف کړې او شابه پرانې راوغواړه نبی علیه السلام مبارک په صحابو کې جلیل القدر صحابي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او هغو کسو سره بل کل ورپسې ولېږل د کوم ځای وی الله
وی د مدینې منورې نه پلنکي طرف ته به لاړ شي هلته کې غر کې یو شپونکي یې له مخې ته ورغی. حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کوي یو وی دلته یو سړی دی په خو چیلې کې دی سړی څوک ناشنا کو دی څوک نه دی لیدلی. یاره وی یو سړي ناشنایي نه ما هغه داسې چې د شپې نیم او د ورځې د دې غار نه راکوش او دغه ځای کې کله په سجده پروزي او کله الله ته ودرېږي او الله ته جاړي چې خدایه ما په دونه ګناه کړې ده لکه دا غر چې څومره دی. خو د دې غر نه مې ګټه ګناه کړې ده. الله زه خو پیغمبر علیه السلام یو کار پسې لېږلی نو هغه د پیغمبر کار مې پرېښو او په ګناه کې مبتلا شوم. خدایه نو د قیامت پر ورځ به تا سره سپین سترګې لګوم او پیغمبر علیه السلام سره به سپین سترګې لګوم. لږې د جاري وی کوم ځای دی؟ وی ما ته ځای نه دی معلوم. نو وی ته څنګه یې؟ وی ما ته ټیم معلوم دی چې کوم ټیم دلته راپوزېږو دا جاري. هغه ټیم چې راغی د شپونکي حضرت عمر رضی الله عنه بل صحابي ونیوله ووښت یې ولې د مکې ونیو. هلکه ولې؟ وی بس ما نه ده سنګینه ګناه شوې ده. څه ګناه شوې ده؟ وی د وینا نه ده داسې ګناه شوې ده که الله په لاس کې ونیوم نو داسې سزا به راکړي چې په مخ د ځمکه به یې دونه سزا چا ته نه وي ورکړې. دې ځنګل کې دې اونو ته ګوره د دې پاڼو ته ګوره دې غر ته ګوره د دې شګو ته ګوره خو دې نه غټه ګناه ده. حضرت عمر رضی الله جلالی دی هغه ته وایي ما مه یېرېږه سړیه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې نور لیږلي سوی غواړي دي نه نه هغه سره سترګې دې کوم ځای لګولی شو هغه څه کار پسې ودرېدلم او ما نه ګناه شوه. سړی ګناه نه رقمه ګناه شوې ده نه شم ویلی ګناه نه شم ویلی ما نه یو خطرناکه ګناه شوې ده نه ګناه به راته خامخا وی وایي دغسې ګناه رانه شوې ده. ښځې لمبه او ما لا دې خوند راکړه هغه اوبو کې د اوبو په دې څنګه پرېږدي او دا ورته څنګه لامبي دغه لذت او خوند راله راکوي دا ډېره خطرناکه ګناه ده. وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم رالیږلي او د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې دې خدای بخښلی دی او دې معاف دی او پوره یې ونیسه او ما دې راوله. وی ښه زه خدای بخښلی یم او زه مات یم یو چغه یې وواله او پرېوته او چې څنګه پرېوته او دوی بیا کته ساتې تللی وه. اورخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه لاړل ورته حضرت عمر ویل رسول باندې کو دا چلو شو وی عمر ته خبر نه کې له خدای پنځه زره څونه مرتبه ده یې چې یو فریاد ورداري الله ته وکړه ما ته الله حکم راکړی دی چې عمره که د دې ټول امت ګناهګار خلک ودرې او د دغه زاري او توبه به تقسیم کړه دو توبه الله قبلې الله ته فریاد ګرایم دی. د الله د رحمتونه زمونږ پر سر داسې راورېږي لکه د باران د شیبو په شان په خدای یقین وکړه لکه د باران د شیبو په شان خو مونږ بېکاره یو مونږ د الله د دغه شیبو د باران د رحمتونو نه هم تښتو مونږ ځان لوی ګڼو د الله د رحمت امید مونږ نه لرو هسې په خولې وایو خو ځان مونږ لوی ګڼو. چېرته به چا داسې ځای کې چې هېڅوک هم نه یا د شپې په دا نیمه شپه کې بلې کم خلک داسې وي چې هغه به پاڅېدلي الله ته او د ورځې په ګناهونو د الله ته جلا کړي ولې مونږ یې ګناه نه کوي چې خدایه نو ما نه خو نن ګناهونه شوي دي راته یې معاف کړه داسې به ډېر کم خلک داسې به ډېر کم خلک وي چې ګناه به یې کړي او د ګناه نه پس به راغلي او دې به الله ته په 2 رکعته نفل ودرېدلي او سورت توبه به یې کړي ګران شی مې اطلاع د توبه راشه 2 رکعته نفل وکړه او د نفلو نه پس الله د لږ مزاري وکړو لا ذکر په ورته دا ګمان او ډېر دې معاف کړه کم خلک به داسې الله مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ الله عاجزان پیدا کړي مونږ الله کمزوري پیدا کړي الله زمون عاجزه او زمون کمزوروالي ته کتلی دي نو الله په موږ رحم او کرم کړي. د قرآن شریف شعرو الله د الرحمن الرحیم نه کړی ده رب العالمین نه کړی ده د الرحمن الرحیم نه کړی ده او بار بار قرآن حکیم کې الله فرمایي یو ځای نه بار بار فرمایي ان اتي الله غفور دی او رحیم دی او رحمان دی او مهربان دی قرآن ته دک کړی دی دې دپاره وایي چې مایوسه کېږم دې دپاره وایي چې غلطي کې ما نه معتوب وانه دې دپاره وایي چې ما ته زاري وکړه دې دپاره وایي چې ما لوی وګڼه دې دپاره وایي چې ما مهربانه وګڼه ما غفور بخښونکی وګڼه او ما د رحم والا ذات وګڼه. یا په پېښور ښار کې بیرون کې سره ګیب اشرف روډ سیف افي خان ناصر خان کیسټ هاوس کې
د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر را هم تا د دې بیکار نه ترلاسه کېدای شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 رو د نیک عمل لپاره ایمان شرط دی. که یو سړی ټول عمر نیکي کوي، مسلمان نه خفه کوي، خیراتونه کوي، صدقې کوي، نفلونه کوي، الله ته دعاګانې کوي، خو د دې ته ایمان نی، نو دا عمل د ده د الله په دربار کې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. اصل چیز ایمان دی. او پر یو سړي ایمان وي او دې معمولي غوندې راکوټې عمل هم وکړي، نو رب العالمین به دله په دې عمل په دنیا کې هم ښه زندګي ورکړي او په آخرت کې به هم اجر او ثواب ورکړي. نو د نیک عمل لپاره بنیادي شرط د انسان ایمان دی. الله وایي وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چې دې نیک عمل دی خو په دې شرط کې مسلمانی مؤمنی. او د الله تعالی فضل او کرم دی چې الله تعالی موږ ته د ایمان د عظیم نعمت راکړی دی. ایمان کې شکر دی شته. یو څیز دی هغه دا چې د الله نه به دا سوال غواړو چې دا ایمان رب العالمین زموږ سره قبر ته او حشر ته او جنت ته مو رسوي، چې نیمګړی را انتقال نه شو. هسې نه ایمان رانه پاتې نه شي، ایمان سره موږ الله تعالی جنت ته ورسوي. د همدې شرط ایمان دی چې ایمان وي نو نیک عمل دنیا کې هم د خیر او آخرت کې هم د خیر. نیک عمل څه ته وایي؟ نو زه پښتو کې تاسو ته د نیک عمل اسانه معنا کوم. نیک عمل هغې ته وایي چې الله خوشحاله کړي. راس هغه عمل وکړي چې د الله د خوشحالېدو، او هغه عمل چې هغه د الله د قبول وي هغه ته بد عمل وایي. دا ستاسو په ژبه کې مې تاسو ته اسانه خبره وکړه. الله په څه خوشحالېږي؟ په هغه کارونو چې رب العالمین وایي دا کوه. د بنده خوشحالي په هغه ځایونو کې چې الله پې خوشحالۍ ګوري. ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. بعضې وخت کې به ته وایې یاره دا بنده زه خوشحالومه، لیکن هغه ځای کې به بنده خوشحالېږي، الله به خفه کېږي، نو بیا به د بنده رضا ته نه ګوري، د الله رضا ته به ګوري. هغه عمل چې هغه د الله د رضا او د خوشحالۍ وي دا نیک عمل دی. او هغه عمل چې د الله د قصدان وي، الله پې نه خوشحالېږي، هغې ته بد عمل وایي. نو نیک عمل چې سړی وکړي په شرط یې کې د ده سره ایمان هم وي، د دنیا او د آخرت د دواړو زندګي د مزېدارۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی چې 3 کسان په لاره روان وو. حدیث الغار ورته وایي، د غار واقعه. 3 کسان په لاره روان دي، باران شو، زلجو شو، طوفان راغی. نو په دې دشتو بیابان کې یو غار دی، دا دی والا غار ته ننوتل. اکثر په دې غرونو کې غارونه یا قدرتي جوړي یا خلکو جوړ کړي. مسافر پکې دمه کوي، پخوا خلکو به پکې عبادتونه هم کول. درې واړه هغه غار ته ننوتل. چې ننوتل زه په دوی باندې خو باران هم برېښولې، زلونه او طوفان هم خلاص شو، لیکن قدرتي آفت باندې د غار د سر نه یو مضبوطه تیږه راقطع شوه او د غار په دا خوله کې ونښته. د غار سوړه بنده شوه، هوا هم په دوی بنده شوه، هغه هم پې بنده شو. او تیږه دومره ده چې په 100,000 کسان هم ناپاتېږي. نه دوی سره هلته څه شته، نه چاته اواز کولی شي، نه چاته تلیفون کولی شي، تلیفون ته، نه چاته خط لیږلی شي. دا ګورې د دواړو جهان مبارک ته داخل دی.
ډېر پریشانه شو چې یا الله موږ خو په دې غار کې بند شو، نه راباندې هوا لګي نه راباندې رڼا لګي، نه کور په چاته اطلاق ولیکو، نه هم څوک امداد نه راتلی شي، نه موږ چېرته څه ویستی چې په دې غار کې چې بار دی نه موږ سره سامان شته کو څه کوو. یو کس پکې ډېر هوښیار هغه ویل لکه موږ خو د خپل پیغمبر نه یو ټکي اورېدلی دی که هغه دلته کې په کار راولي. ګوره داسې وخت کې به د ایمان او نیک عمل پکارېږي. جهاد چې کوم وخت رب العالمین فرمایي په بحري جز د کشتۍ او چې دریاب کې ونښلي نو هغه وخت کې د خلکو نه بیا هر څه یېري چې هغې صرف رب العالمین ته وي یا الله یا الله یا الله. دارنګې تاسو ته پته نه لګي چې دا هوایي جز کله به دا طوفان کې ونښلي که نه. موږ یو ځل په روانو هلته روان وو هغه جز داسې په دیکو شو چې جز په دیکو شو د جز هغه سړي اعلان وکړه هغه کپټن وی یاره پیل د خطرې خبره نه ده خو بیا هم د الله نه سوال کوی چې جز باندې هغه طوفان غوندې راغی تاسو یقین وکړئ چې د هر سړي په ژبه د یا الله آواز بیا چلېده. اوس که به چا مصیبت او تکلیف راشي بچې ناجوړه شي او تکلیف راشي د ده سوچ دي د ده خولې نه بې اختیاره وځي یا الله خیر وځي که نه وځي یا الله خیر دا آواز وځي. او رب العالمین فرمایي چې ګورې کم وخت کې ته په تکلیف کې ګیر شوې په مصیبت کې ګیر شوې په بیمارۍ کې ګیر شوې نو دغې وخت کې به ستا د خولې نه ګورې آواز چې وځي نو صرف الله به یادی بل څوک به نه یادی. معلومیږي دا چې ګورې د تکلیف نه بچ کولو والا د مصیبت نه خلاصولو والا ذات صرف یو الله ذوالجلال. نو دوی وایي اوس یو بل که یو مشر پکې هوښیار دی هغه وایي چې مونږ خو دا خبرې اورېدلې دي د خپل پیغمبر نه اوس به الله ته چغې وو بل هېڅوک نه پکارېږي او الله چې خوشحالېږي په نیک عمل خوشحالېږي. او ځای چې سوچ وکړو که مونږ په دنیا کې چېرته نیک عمل کړي نو هغه خپل نیک عمل به الله ته ورمخکې کړو چې یا الله اوس دنیا کې چې سړی خوشحالۍ خو هغه د پیسو خوشحالۍ هغه له به لالک ورکوې نو رب العالمین خو په پیسو ستا په لالک نه خوشحالېږي هلته خوشحالېږي په نیک عمل به خوشحالېږي. الله که به را نیک عمل ور مخکې کړو چې یا الله دا نیکي م کړې ده او الله خوشحالېږي په نیک عمل نو که زمونږ هغه نیک عمل ته رب العالمین وکتل نو ممکن ده چې مونږ له نجات راکړي بل څه لار نشته. یو کس پکې وایي دا خبره تېره ښه ورکه دا اول شروع پرې وکړو یا الله زه خو ډېر ګناهګار یم خو رب العالمین یو نیکي مې کړې ده هغه نیکي درته مخکې کوم نو که د هغې لحاظ دې وکړه هغه نیکي څه ده اوس ګوره اوله غوندې نیکي رب العالمین ما په زندګۍ کې اوله نیکي کړې ده او هغه اوله نیکي دا ده چې یو مزدور راغی ما سره مزدوري وکړه په 3 کیلو وریجې باندې 3 کیلو د دې زمانې ته 3 کیلو جوړېږي وریجې چې زه به تا سره مزدوري وکړم او ماله به 3 کیلو وریجې مازدیګر ماښام راکړې نرې چې مازدیګره پورې هغه هغه مزدوري وکړله ما ورته ویل لکه راځه چې تا له هغه خپل اجاک او مزدوري او دیالي درکړم هغه 3 کیلو کې ته ځې او دا خبره م ور یاد وساته نبي علیه السلام فرمایي وی مزدور چې مزدوري وکړي چې د هغه خوله پوڅه شوي نه وي د هغې نه مخکې وله مزدوري ورکړه چې خولې نه وي که هغه وایي د غونډو به یې راکړې نو ټیک ده هغه د هغه خوښه شو خو که هغه وایي چې نه واله خپله مزدوري راکړه بله دیالي راکړه چې خولې اوچه نه وي تا به ورته ورکړي د مزدور مزدوري ده نه کړی او دا هم یاد وساتئ کم انسان چې د مزدور مزدوري وکړله رزق کې برکت به نه وي غرمت به مخکې دی به ورپسې بعضې خلک د مزدور مزدوري خوري 100 روپۍ 150 روپۍ 40 روپۍ 50 روپۍ دیارۍ کېږي څوک وله کمې ورکړي څوک وله نه ورکوي دا انتهایي ظلم ډېر زیاتې دی او دا مسله یاده وساتئ څوک چې دا کار کوي ګوره رزق مخکې دی به ورپسې راشه هلکه خپله مزدوري واله څومره مزدوري مې کېږي وایي دغه 3 کیلو وریجې دي دې زمانه کې د 3 کیلو جوړېږي یا 300 احادیثو کې راځي دې ورته نه بیا لږې زیاتې جوړېږي کله لږې او پټې روایت کې اختلاف شته
نه مې د پکار ده مزدورو دا لګه ده لا هلکه تا سره ما دا جوړه کړې نه دا لا اوس پکار دا وه د قانون مطابق ترې د ده مزدوري راغښتې وې او هغه یې یو ځای کې سنبال کړی د کرایې که پخه او کرا نه دی نو کور ته به دروړو لیکن دلته د شریعت مسله هم وه که داسې یو تړي دي چې تا ته یو حق پاتې شو کور معلوم وي کور ته یې به دی اوس وارثانو دی وله ور لیکن نه درته کور معلوم نه درته وارث باندې بیا به څه کوې قلندر دې پیسې دې هېرې کړې تا نه هم هېرې کړې هغه نه هم هېرې شي اوس چې راکوز هېره کړه قلندر پیسې خو ما خو ما هم ورنه کړې هغه نه هم هېرې شي ما نه هم اوس به څه نه درته ګاډی معلوم دی نه قلندر پېژنې نه ډرایور پېژنې خو یو بس یې ونه او چې نه پېژنې څه به کوې د دین په مسله خو ځان خبر کړې دغه پیسې به راوالې او دا به چا غریب له خیراتي ورکړې او یا الله هغه کس چې دا پیسې د هغه په ما کېږي دا کریمه ته خو نه دی معلوم نه پېژنم رب العالمینه دا د هغه په تله د نیکۍ کې ور واچوه د دې ګاډي چې څوک مالک دا ثواب هغه ته ورسوه او لږ استغفار ورسره ووایه د که د چا حق درته پاتې که او درته معلوم نی او نه پېژنې بس د هغه په روح باندې ثواب ورې به خیرات دی که زیات نو ځکه خو په کار ده چې دی ساتلی وې او چې نوې سړی لاړ ورپسې بیا کور ته خو چې کور یې نو معلوم خیرات پورې لیکن د دغه نیکي څه ده اوس هغه دا ده دا هغه روجې راواغېستې دغه سړي او هغه وله په خپل پټي کې وکړی د هغه دپاره ځان لپاره یې او چې هغه کله هغه شولې وشوې هغه یې راواغېستې هغه خرچ اخراجات یې دې ایستل نو بیا وله په خپل پټي کې بیا وکړلی د هغې نه خو کلونه پرې تېر شو او د هغې نه څه بلا وریجې هم جوړې شوې ډلې چیلې هم پرې جوړې شوې غلامان او مریان هم پرې واخیستلی شو څو کاله پس دا سړی راغی راغی هلکه زما مزدوري ته څه وکړې هغه پلانکي کال دلته کې تا له ما مزدوري نه ورکوو هغه دونه وریجې چې نه کېدلې وی لاړ شه هغه مخامخ ډلې چیلې دغه نوکران دغه مالدار ستایي وی ټوکې نه پورې کوې ما په یاد 3 کیلو کې در یاد 3 ساعه 3 ساعونه تقریبا 13 کیلو ساعه 3 کیلو تقریبا 3 کیلو دی زما خو دغه څه 3 کیلو یا څه 11-12 کیلو پوشه کېدل تا خو ډېر شی دی نو وایي ټوکې راسره ونه کړو ما ستا هغه وریجې په خپل پټي کې کرلي دي خرچې مې ته یې خوا کړي دي او هم یې دله محفوظ کړي دي او دا عرض ستا دی که وایي څوک یې شو خوشحاله شو چې زما هغې پیسو خو بله بچي راوړي زما وریجو دې نه خو بله ما جوړ کړې وایي نه راوړه دې ته نیکي خو پکې چې دا دې په دې زمانې سوال نه پیدا کېږي دلته کې خو بس لالنش خوند به بند دی او کله مزدور راغی او دله یې خدمت هم وکړ حاجي صاحب او بیا وایي که دا مزدوری ندارم زن مرا کاری وانگنی رو درکومena رو درکومena او که را قرض حالا که ما رسول دو پی قرض مالا تا تور لوب گوٹی را کرده در بیکم که زخرم پیدا نه الله اکبر مسلمانه الله لبوایو که بنو قسم په خدای دې پر دې مال ته مونږ څونه بډې ویلې پر دې مال مونږ خپل مال ته دا سوچ به زمونږ شته نه چې الله ته به مخامخ کېږو او مونږ نه به د یوې کاسرې الله تپوس کوي قرض خو چې در پورې سو پردی باز دا ستا خپل شی دی بیا عزیز خیر ته به چې په پردي سامان دا دوکانداران غریبانان ته وګوره که نه یو دوکاندار کاته وګوره د دنیا خلک نیغ دی خلک مالداران خلک به د دې قرضدار یو شان خلک غریب دی او که مالدار دی ته څوک نه ګوري د قرآن باندې قرض بار کوي